د نړۍ هیوادونه وپیژنئ. سودان یا شمالي سودان تر 2011 کال پورې د نړۍ په سیاسي نقشه کې د سودان په نوم یو هیواد و. له لسیزو جګړو او 2 میلیونه مړینې وروسته له سودان د سویلي سودان یا ساوث سودان په نوم خاوره بیله او 2 هیوادونه شمالي سودان او سویلي سودان رامنځته شول. شمالي سودان اوس هم په رسمي ډول یوازې د سودان د جمهوریت په نوم یادېږي او تر ډیره ورسره د شمالي کلمه نه راځي، خو ورڅخه بیله شوې برخه یا سویلي سودان سره یې د ساوث یا سویلي نوم په رسمي ډول لیکل کیږي. د سودان نوم د عربي ژبې له بلاد السودان کلمو اخیستل شوی ده چې بلاد د ښار یا خاورې او السودان د تورپوستو معنا ورکوي. شمالي سودان شمالي افریقا کې پروت دی. له لیبیا، چاد جمهوریت او مصر سره ګډې پولې لري. وګړي او پراخوالی: سودان نږدې 2 میلیونه کیلومتره مربع پراخوالی لري او د افغانستان د پراخوالي برابره خاوره ترې جلا چې اوس مهال د سویلي سودان په نوم خپلواکه دی. تر 2011 میلادي کال پورې د سودان د وګړو شمیر نږدې 55 میلیونه و، خو د سویلي سودان په بېلېدو یې 14 میلیونه وګړي جلا او اوس مهال یې د وګړو شمیر 42 میلیونو ته رسیږي. د شمالي سودان اکثریت وګړي مسلمانان او سنی مذهبه دي او د حکومت رسمي دین هم د اسلام مبارک دین دی. د اکثریت 96 سلنه مسلمانانو ترڅنګ د شمالي سودان 4 سلنه ورکړي عیسویان هم پکې ژوند کوي. سودان کې په عربي ژبه خبرې کیږي او د حکومت رسمي ژبې عربي او انګلیسي دي. د شمالي سودان خلک النصر لنا بریا زموږ ده تر شعار لاندې نشنالیزم پالي. حکومت او سیاست: سودان د برتانیا په مشرۍ د مصر او برتانیا ګډه مستعمره وه. 1996 کال کې سودان خپلواکه شوی. د سودان حکومت جمهوریت دی خو اوس مهال لنډمهاله فدرالي حکومت لري. ډګروال عمر البشیر 30 کاله د سودان دیکتاتور ولسمشر پاتې شوی دی. عمر البشیر اوس مهال 80 کلن دی او پوځي رتبه یې فیلډ مارشال ده. سودان ګډیز ګوندي سیستم لري خو د ګوندونو سیاسي فعالیت او اغیز یې کم دی. سودان له عربي هیوادونو سره اوږدې او ټینګې سیاسي، چین او روسیې سره اقتصادي اړیکې لري. سودان له امریکا سره ترنګلې سیاسي اړیکې درلودې او واشنګټن خرطوم د ترهګرۍ د ملاتړو هیوادونو په نوملړ کې اچولی و. سودان له اسرائیلو سره خرابې اړیکې لري خو کله چې بحرین او عربي متحده اماراتو اسرائیلو سره اړیکې عادي کړې، سودان هم میلان وښود او په همدې اساس ولسمشر ټرمپ ترې بندیزونه لرې کړل. پوځي او اقتصادي وړتیاوې: سودان 115,000 وسلوال پوځ لري او په کلني ډول 4 میلیارډ امریکایي ډالر بودیجه پرې مصرف کیږي. د نړۍ په کچه د سودان پوځ 80 غښتلی پوځ دی. سودان د تیلو تولیدونکی هیواد دی او په اقتصادي اړخ کې یې 98م ځای خپل کړی دی. د سودان په اړه 15 جالبې خبرې. لومړی، د سودان بیرغ سور، سپین او تور افقي پټی او له کیڼ اړخه مثلث شکله شنه پټی لري. سور رنګ د خپلواکۍ لپاره د سودان د خلکو قربانۍ، سپین رنګ د دوی د رښتینوالۍ او تور رنګ دا په ګوته کوي چې د سودان خلک تور نژاد لرونکي دي. مثلث شکله شنه پټی د اسلام مبارک دین او زرغونتیا په معنا ده. دوهم، د نیل مشهور سیند یوه ستره برخه سودان کې بهیږي. دریم، سودان کې د مړینې کچه لوړه ده. ډیره یا اکثریت ماشومان له 15 کلنۍ په وړاندې عمر کې مري. څلورم، د سودان له 50,000 ډیر کسان په غوږونو کاڼه دي او څه نه اوري. پنځم او وروستی، د سودان په 2مې کورنۍ جګړې کې 2.5 میلیونه وګړي ووژل شول.